کیسه د یوه موټر چلونکي سره پیل کېږي چې په موټر باندې هوسۍ وهي. په وخت کې هوسۍ مړه ښکاره کېږي، خو یو څه وخت وروسته ناڅاپه راویښېږي. سترګې یې بدلې ښکاري، داسې ښکاري چې دا عادي هوسۍ نه وه. صحنه د سیګو په نوم یو سړي ته اشاره کوي چې یو شتمن سوداګر دی. هغه څو کاله دمخه خپله مېرمن طلاقه کړې وه. هغې د خپلې ځوانې لور د سمې پاملرنې توان نه درلوده. ورځ د هغه لور د زیږون ورځ وه. د هغې د زیږون په ورځ هغه ټینګار کوي چې پلار یې د بوسان په نوم سیمې ته بوځي ترڅو د هغې مور سره وګوري او هغه د ورسره ومني. دواړه د بوسان لپاره په ریل ګاډي کې سپاره شول. څو نور مسافر هم پکې وو، په شمول د سینګا د هغه امیدواره مېرمن سیونګ او د لیسې د باسکټبال ټیم. څنګه چې د اورګاډي دروازه خلاصېږي، ځوانه نجلۍ راڅرګندېږي چې په پښه کې د چیچلو نښه ښکاري. هغه په زومبي بدلیږي او کله چې په زومبي بدلیږي هغه د اورګاډي خدمتګاره چیچي. خدمتګار هم زومبي کېږي. د زومبي وایروس د اورګاډي له لارې په چټکۍ سره خپرېدل پیل کوي. ډېری خلک په دې وایروس اخته کېږي. په اورګاډي کې مسافر له هغې خونې څخه وځي چې وایروس پکې خپر شوی وي او بلې خونې ته ځي. هغې خونې ته چې دوی پکې وو لا تر اوسه په دې ناروغۍ نه دی اخته شوي. اورګاډي کې په تلویزیون کې خبرونه خپرېږي چې اعلان کوي چې د زومبي وایروس نه یوازې په اورګاډي کې بلکې ټول ښار کې خپر شوی دی چې ډېر خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. کله چې اورګاډي په بل سټیشن کې ودرېږي، هر څوک بیرته ښار ته تګ پیل کوي. مګر کله چې دوی بهر شي، دوی ګوري چې لا د مخه زومبي شتون لري. دا ټول دې ته اړ باسي چې بیرته اورګاډي ته لاړ شي. د اورګاډي د پورته کېدو لپاره د ګڼې ګوڼې په جریان کې خلک په مختلفو خونو کې راټول شوي دي. بیا د اورګاډي مشر پرېکړه کوي چې اورګاډي بوسان ته واړوي، ځکه چې راپورونه یې ترلاسه کړل چې بوسان یو له هغو څو پاتې ښارونو څخه دی چیرې چې د زومبي وایروس لا تر اوسه نه دی خپور شوی. سینګ او یانګ بیرته اورګاډي ته لاره پیدا کوي او د نورو پاتې غړو سره ګوري او 6 تنه تښتي. 6 کسان هڅه کوي چې د اورګاډي بلې خونې ته ورسېږي. په دې هڅه کې دوی باید له ګڼ شمېر زومبیانو څخه ځان وژغوري. په بله خونو کې څو نور خلک وو چې هلته په خوندي توګه ناست وو. دوی په یو ډول خونې ته رسېدل. سیو هڅه کوي مګر هلته هغه شک لري چې دا 6 کسان هم زومبیان شوي دي. دا ګڼه ګوڼه راپاروي او هر څوک تر اغېزې لاندې د دوی د ننوتلو څخه سیو انکار کوي. د جګړې په جریان کې سیمبا ځان زومبیانو ته قرباني کوي. نور یې وتښتي. په عین حال کې یوه نجلۍ ډېره غمجنه ده ځکه چې د یو خور زومبي شوي وي. هغه په قصدي ډول دروازه پرانیزي چیرې چې په وایروس اخته شوي خلک وو او دا ډېر یو خطرناک حالت رامنځته کوي. ټول زومبي خونې ته دننوځي او ژوندي پاتې شوي کسان په دې وایروس اخته کړي. دوی په زومبي بدلیږي. یوازې هغه کسان چې بلې خونې ته لیږدول شوي وو ژوندي پاتې کېږي. سیبو د اورګاډي خدمتګار سره سیو او سیانګ دواړه ځانونه په تشناب کې بندوي او خپل ژوند ژغوري. بیا موږ ګورو چې د اورګاډي مخ ته لار بنده شوې ده. پټلۍ بنده کړې وي. لکه څنګه چې اورګاډي ودرېږي، ژوندي پاتې شوي کسان د بل اورګاډي په لټه کې روان شول. یو ځل بیا سیو په دې لټونکو وو. دوی د یو بل څخه جلا شول. زومبي څخه تېښته پیل کوي. خپل ژوند د ژغورلو لپاره هغه د اورګاډي چلوونکي د زومبي په لاره کې اچوي او په پایله کې سیو هم د زومبي ښکار کېږي چې ژوندي پاتې شوی سیو پرېږدي. مګر سیو هم د زومبي لخوا چیچل شوی وي او په خپله په دې وایروس اخته شوی وي. هغه د ژوندي پاتې شویو کسانو د برید لپاره راڅرګندېږي. سیو د زومبیانو سره جګړه کوي. سیو پوهېږي چې هغه د زومبیانو لخوا چیچل شوی او نږدې ده چې زومبي شي. د دې په پوهېدو سره هغه خپله لور او مېرمن د انجن په کڅوړه کې بندوي. په دې شیبه کې سیو په زومبیانو بدلیدل پیل کوي. دا هغه وخت دی کله چې هغه بشپړ ډول زومبي کېږي. دلته موږ ګورو چې سیو خورا احساساتي کېږي او حتی کله چې هغه د مرګ په حالت کې و، هغه شیبې د هغه لور یوازې ماشومه وه. هغه سمدلاسه له اورګاډي څخه ټوپ کوي او اورګاډي بالاخره بوسان ته رسېږي. چیرې چې د سیو مېرمن او لور په اورګاډي کې د زومبي پاتې شوي کسان وو ښکته کېږي. دوی یو څه نور لاړ شي چیرې چې 2 سرتېري په بل اړخ کې وي. د زومبیانو پلټنه کوي او وژني یې. د تونل دننه دوی ګورو چې دوی فکر کوي چې ممکن زومبیان وي. څنګه چې دوی د ډزو کولو په حال کې وي، د سیو لور سندرې ویل پیل کوي. سرتېري پوهېږي چې دا زومبیان نه دي. بیا د دې وروسته د سیو مېرمن او لور وژغوري او فلم پای ته ورسېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.